ټیک ټاک لپاره کوم وی پی ان بیسټ دی، کوم وی پی ان ښه دی، یعنی کوم وی پی ان بیسټ دی چې هغه وی پی ان سره زموږ خپل ویډیوګانې فاریو ته لاړ شي. آیا داسې وی پی ان شته چې موږ ټیک ټاک مخکې کوو؟ آیا داسې وی پی ان موږ کارولی شو چې خپل ویډیوګانې مخکې کوو، یا چې د یو اس ای کنټینټ والا وي او ستاسو کنټینټ یا چې ستاسو موضوع چې دی داسې ویډیوګانې وي چې ستاسو ویډیو خارج کې وګوري یا چې دی پښتانه وګوري، داسې وی پی ان ملاویږي؟ آیا فری دي، فیډ دي، آیا پیسو والا دي، همداسې فری دي؟ آیا څنګه پیدا کولی شو؟ دغه پوښتنې ډېرې زیاته موږ نه کوي په ټیک ټاک کې، په یوټیوب کې. نن راځو په دې موضوع کې او تاسو سره لنډ معلومات درکوم چې کوم وی پی ان موږ لپاره بیسټ دی. نن راځئ په دې موضوع کې در سره خبرې کومه چې که چېرته ستاسو کنټینټ یا چې دی ستاسو ویډیوګانې وي خارج ملکو کې کتل کېږي، نو تاسو لپاره بیا پیسو والا وی پی ان چې دی ډېره زیاته ضروري ده. دا چې دی لومړی سټپ دی چې تاسو که چېرته ستاسو ویډیوګانې په خارج کې کتل کېږي، ستاسو ویډیوګانې په انګلیش کې وي، نو تاسو کولی شئ چې یو وی پی ان واخلئ، امریکایي وی پی ان واخلئ چې فیټ واوسي. دومره خرچه نه راځي، $50 $50 پورې به راشي یو کال لپاره یا میاشت لپاره. نو کولی شئ چې تاسو فیټ وی پی ان واخلئ. او که چېرته تاسو همداسې افغاني یا پښتو ویډیوګانې جګوئ، نو تاسو لپاره یو بالکل فری وی پی ان درته معرفي کوم، هغه هم بغیر له پیسو باندې تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ پلی سټور له لارې، کروم له لارې. نو کوم وی پی ان دی مکمله تشریح په دې ویډیو کې مې درته درکړی دی. نو راځئ آیفون لپاره او انډراید لپاره بالکل فری وی پی ان درته درکوم چې هغې سره ستاسو ویډیوګانې به هر یو مخکې لاړ شي. نو راځئ ډېر وخت نه تېرو، صرف زموږ یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ، همداسې ویډیوګانو دپاره راځئ وی پی ان تاسو انسټال کړئ او خپل ویډیوګانې فاریو ته ولېږئ. راځئ ویډیو ته ځو. موږ ټیک ټاک کې لیو ته څنګه راځو؟ ډېر خلکو دا مسله راغله چې ټیک ټاک ته لیو نشي راتلی او ټیک ټاک کې نن سبا ډېره زیاته پیسې هم ورکوي. خو ټیک ټاک کوم ټیک ټاک اکاونټ پکار دی؟ پلی سټور له لارې که کروم له لارې. ما سره چې دا کوم ټیک ټاک اکاونټ دی دې کې به تاسو لیب ته راځئ. دا به کوم ځای نه انسټالوو او څنګه انسټالېږي دې ته د دې لاره مکمله تشریح زه درکوم. اول خو زموږ واتساپ چینل تاسو لازمي فالو کړئ، ځکه چې هغه کې موږ سره الریډي وي موږ تاسو ته روزمره تاسو ته اپلوډوو یا چې نوی نوی ورژن راځي. ښه که چېرته واتساپ چینل تاسو ته نه میلاویږي نو ډسکرپشن کې یوټیوب ته ډسکرپشن لاندې تاسو وګورئ واتساپ چینل لیکل شوي، هماغه فالو کړئ. ښه وروسته راځو دا ایپ چې دی انسټالو. څنګه به انسټالو؟ تاسو به راشئ دا کروم براوزر، کروم به انسټال کړئ که چېرته کروم لرئ. صحیح ده. څنګه چې کروم انسټال کړئ دلته به تاسو سرچ ته راسئ، دلته به تاسو ولیکئ APK. صحیح ده، APK .zs دا به تاسو سرچ کړئ. څنګه چې دا سرچ کړئ دوستانو اوس په کار وکړئ، لږ به انتظار وکړئ. صحیح ده. دا چې څنګه سرچ کړ، سرچ نه بعد چې دی ویب سایټ به تاسو ته راشي، دغه ویب سایټ به راشي تاسو ته. ما هلته وی پی ان ورسره کنیکټ کړی دی ځکه چې دا وی پی ان چې دی موږ سره کار نه کوي. دا وی پی ان به زه بند کړم. صحیح ده. ما دا وی پی ان چې دی دې انټرنیټ سره چې وی پی ان کنیکټ کار نه کوي ځکه چې انټرنیټ کې بغیر له وی پی ان ټیک ټاک او داسې کروم کار کوي. ښه را به شوم داسې بیا کروم ته ځکه چې ما دا سرچ کړی اوس به راشي. صحیح ده. دا ماته دا شی راغی، دا صفحه راغی. صحیح ده. کله چې دا کار نه کوي نو وی پی ان ورسره بیا بندوي ځکه چې کروم بعضې وخت کې کار نه کوي. ښه دا صفحه چې تاسو ته راشي APK ZS کم، بیا به څه کوئ دوستانو؟ دلته به تاسو ته سرچ بټن راشي، لږ صبر وکړئ. دا سرچ بټن څنګه رانغی؟ ښه دلته به دا سرچ بټن راشي، دا به سرچ ووایي، دا سرچ دی. صحیح. دلته به تاسو ولیکئ ټیک ټاک. ټیک ټاک به سرچ کړئ. څنګه چې په دې باندې سرچ هم که سرچ نه بعد چې دلته تاسو ته ټیک ټاک راشي، وایرل راشي، 2025 دا هیشټیګونه راشي. لاندې به راشي دلته به لیکلي انفریز، د انفریز هم راشي. لاندې به راشي دلته به تاسو بلوګین، لومړی به تاسو دا بلوګین انسټال کړئ. څنګه چې دا مې انسټال کړئ، انسټال نه بعد چې دی بیا به راشي دلته تاسو لیکلي ډاونلوډ ټیک ټاک لیو APK 2025 دا به ووهئ. څنګه به ووهئ؟ داسې به ووهئ، همدې باندې به کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کړه بیا به داسې مه کوئ چې دلته بیا سرچ کړئ. سرچ کوئ به نه، لاندې به راشئ، لاندې ټول نه به لاندې راشئ. دا د ټیک ټاک لیو انسټال طریقه ده. صحیح ده. بعضې ملګري وي دلته ونه انسټالېږي، دلته خو څه نشته، ډاونلوډ نه لیکل شوي، دلته نه لیکل شوي، دلته تاسو ته لیکلي وي ډاونلوډ APK اپ. په دې باندې به کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کړئ تاسو ته به دا کروم راشي، دا کروم باندې به کلیک کړئ. څنګه چې په دې باندې کلیک کروم نو تاسو سره به دا انسټال شي. انسټال طریقه هم درته ښیم چې ډېر ملګرو ته دا مسله راغلی چې انسټالول نشي او ډېر ورته سخت دی. دا به ډاونلوډ ووهئ. صحیح ده. اوس خو موږ ته وایي چې نو پریوي اویلیبل، ځکه چې ما انسټال کړی دی خو تاسو به دا ډاونلوډ ووهئ. صحیح ده. څنګه چې تاسو دا ډاونلوډ ووهئ، ډاونلوډ نه بعد چې دی دلته څه مسله ماته راغی خو زما هغه نه انسټال کړی و دی. اسانه طریقه ده داسې چې ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډ نه بعد چې تاسو ته دا نه راځي خو ماته دا راغی خو د دې به زه حل لاره پیدا کړم. صحیح ده. څنګه چې دا انسټال کړئ، انسټال نه بعد چې دا 3 لاین ته به راشي، 3 ډاټ ته. صحیح ده. 3 ډاټ نه بعد چې دلته به تاسو ته لیکلي وي ډاونلوډس،
ډاونلوډ ته راشي. صحیح ده. دلته به تاسو ته ډاونلوډ د ما عکسونه ډاونلوډ کړی دي، خو په هر حال لاندې به راشي تاسو به داسې انټرفیس راشي، داسې انټرفیس راشي لکه کریټ سټوډیو داسې دا ووهئ. څنګه چې په دې باندې کلیک نه بعد چې دی دلته به تاسو سره ډاونلوډ شي، داسې به ووایي دا به ډاونلوډ شي یعنې ستاسو موبایل ته به راشي. دا د ټیک ټاک لیو انسټال طریقه وه، ډېره زیاته په اسانه سره بیا کولی شي ټیک ټاک ته لاو ته راشي. همدغه ایپ چې انسټالېږي او که چاته دلته نه انسټالېدو نو هغه به زما واتساپ چینل چې دی لازمي فالو کړي، ځکه چې زه هر وخت هلته ویډیوګانې اپلوډوم. اوس تاسو وګورئ هلته ماته لیو راغی، دلته ماته لیو راځي، په اسانه سره زه کولی شم ټیک ټاک کې لیو راشم. دا ډیره زیاته اسانه لاره ده، نو تاسو هم کولای شئ ټیک ټاک کې لور راشئ او خلکو سره لیول لاړ شئ. ډیره زیاته اسانه لاره ده. ښه دلته خو ماته رانغی او د سپیکر وکړئ، هلته پاس په کلیک کړئ، کوم هلکان چې لیف ته راځي. صحیح ده. په دې باندې چې څنګه کلیک کړئ داسې به کش کړئ. څنګه چې کش کړئ دلته به فاریو ته راشئ. څنګه چې فاریو ته راغلی دلته به تاسو ته لیکلي وي ګو لیو باندې به کلیک کړئ. تاسو کولی شئ په اسانه ټیک ټاک کې لیو راشئ. زمونږ د انټرنیټ لږ ایشو دی، لږ انټرنیټ کې لږ مسله راغلی دی، په دې وجه چې دا نه راځي. دلته به تاسو ته لیکلي وي ګو لیو باندې به کلیک کړئ. تاسو کولی شئ په اسانه بیا لیو لاړ شئ. اوس ماته رانغی چې تاسو ته لیف ښودلی وی، څه مسله به راغلی وي، او دلته به تاسو ته لیکلي وي ګو لیو باندې به کلیک کړئ، بس ټیک ټاک کې بیا لیو لاړ شئ په اسانه سره. صحیح ده. دلته به تاسو ته لیو لیکلي وي. ډېره مننه که ویډیو مو خوښ شوي ځان سره فیر ورکړئ، لیک کړئ. که چاته رانغی ماته کمنټ وکړئ، زه به تاسو ته بل ویډیو جوړ